د کابل ښار میرویس میدان سیمه کې د ملت مارکیټ په نوم د یوې سترې او معیاري سوداګریزې ودانۍ د جوړولو چارې د مالیې وزارت او خصوصي قراردادي شرکت د یو شمېر مسؤلینو له لوري د پټۍ په پرې کولو سره رسما پیل شوې. په یاده سیمه کې د مالیې وزارت اړوند پر 1800 متر مربع ځمکه باندې د میهن ملت رغنیز خصوصي شرکت له لوري د 4.5 میلیونه ډالرو پانګونې سره په معیاري بڼه 12 پوړیزه ودانۍ او 300 سوداګریز دکانونه رغول کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته په مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابر شي. دا اطمینان ورکوم د خپلو ثروتمندو او مالدارانو ورونو ته چې افغانان دي که په خارج کې دي که په داخل کې دي چې که دوی سرمایه گذاري کول غواړي الحمدلله د دولت دومره جایدادونه دي چې هیڅ سرمایه گذار به بې برخې پاتې نشي. نو زموږ هیله دا ده لکه څنګه چې دا پروژه نن هغه ته سپارل کیږي دا هغه تجار ورور ته چې په دې باندې مارکیټ جوړوي نو هر افغان چې غواړي یو ځای کې سرمایه گذاري وکړي موږ په اطمینان باندې دا اطمینان ورکولی سو ورته وایو چې راسئ په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. د خصوصي قراردادي شرکت مسؤل حامد رجبي په شفاف ډول د یاد مارکیټ د جوړولو قرارداد د ترلاسه کولو له امله خوښي څرګنده کړه او له مالیې وزارت څخه یې مننه وکړه چې دوی ته یې د داسې یو ستر فرصت زمینه برابره کړې ده. پیام خاص برای کسایی دارم که افغانای خود ما در خارج است. خواهشمند هستم که بیاین در وطن خود سرمایه گذاری کنین. دغه سوداګریز مرکز به د 3 کلونو په موده کې ورغول شي چې له درکه به یې په کال کې 38 میلیونه افغانۍ عواید د دولت خزانې ته ور اضافه کیږي. د یادونې وړ ده چې مالیې وزارت له لوري په ملي کچه خصوصي رغنیزو شرکتونو ته د پانګونې او خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه په مرکز او ولایتونو کې اړوند ځمکې د رڼې پروسې له لارې په قرارداد ورکول کیږي چې ډیر ژر به د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د داړه ګمرک اړوند 5600 متر مربع ځمکه د سوداګریز او وستوګنیز مارکیټ د جوړولو لپاره د آزادې داوطلبۍ له لارې په قرارداد ورکول شي.